لس زره سوټ یې راله خراب کړ داسې بیوقوف دی ګیټ لاس ترده غریب خلکو څنګه به خبر نه وي ټړۍ ته به یې راوستی جاهلو بچې دا ستا څنګه اخلاق دي ولې دې په لاس چوت کو ډیډ دا غریب خلک دي دو ته نه پېژنې دو به داسې لار ته راولي خو پیدا وه ډیډ ما له مې 1000 روپۍ کله راکړې بچې دا راته ووایه چې لږ زوګاړی دې پکار دی یس ډیډ ټیک ده بچې لږ زوګاړی به در راواخلم خو په یو شرط په دې هوټل په دې ځګي کې به یوه میاشت ویټري کې بغیر د شکایته ستا د سالګرې په ورځ به تا ته ګاډی میلاو شي زه به اوس د ویټرۍ کار کوم دې غریبانو سره لګیا یم دې پمانانو سره ډیډ دې کیسې نه واوړه ستا ګاډی په کار دی که نه بس ډیډ ټیک ده تاسو خوښه ده ټیک ده زه به جاین کړم نن نه به جاین کړم دا کومه څه ګټه خبره ده دا څه بدتمیزي ده دا ټرس څوک داسې ږدي نور خلک څنګه ږدي خو دې سګري نو دا څه بدتمیزي ده تاسو خو ډلو به خبره یې وای نو او داسې تاسو پکې ماله ویښته راوړي دا ستاسو صفایي ده ولې خو مړه بس چې غلطۍ کې پکې راغلی نو اوس شور ته راغستی مړه څنګه په غلطۍ کې راغلی ستا ما انکار نه کوي تاسو خپل کسټمر ته داسې خوراک ورکوئ چې ویښته وي پکې لاړ چې خپل منیجر ته اواز کا بې وقوفه سرجي ولې څه چل وشو ته وې څه چل وشو یو خو د ویټر بدتمیزه ساتلی دی خوراک کې راته ویښته راوړو یو زما سه نیغېږي دا څه دي تاړه نشي چې کولی ته راوست دلته چای سرجي آینده لپاره موږ خیال کوو غلطي وشوه تاسو ډېر روپۍ مو ورکوئ او تاسو له به نور خوراک راشي آینده لپاره به موږ داسې نه کوو د خولې دا بند ولا ټیک کا بدتمیزه دی د خولې دا بند دې ټیک کا بیا لپاره ما دا شکایت راغی هوټل نه مې چوټي کلی سوري سر داسې غلطي به بیا نه کېږي دا سپاکه شبه سرجي راغونډه غلطي زما ده کله چې خوراک ما تیاراو ما نه و چکلی خو د اوسه پورې داسې غلطي نه ده کړې ته خو زما سره لسو کالو نه راسئ چې ستا نه څنګه داسې غټه غلطي وشوه اوس نه خوراک ونه راوړه ټیک ده ښه سر بېغمه شئ سرجي سرو پرون تا ولې زما دومره مدد وکړو هېڅ خبره نشته بچی ته نه وایي د انسان نه کله ناکله داسې غلطي کېږي ستا څومره غټ ډډه دی اړه چې په هغه ورځ ما ته لخړه سم در کړو هغې نه باوجود تا زما مدد وکړو هیلپ دې راسره وکړو نه نه هېڅ خبره نشته دا د ژوند سره تړلې خبرې دي سر پرونی حدیثې نه ما ډېر غټ سبق واغستو سرو ولې داسې خفه ناستې نه زویا څه خبره نشته داسې څه خبره خو شته ځکه چې موډ دې خراب دی ډېر اپسټ ناستې خو داسې ما وګڼل لکه ورور نو خبره ما سره شیر کړه مړه څه به درته ویم زوی مې د بارګین کار کاو دا 2 کاله ډېر تاواني شو ډوب شوی دی بالکل د بچو پیس مې هم نه دی ورکړی د کالج او د کالج نه راته کال کلی ویل که نن د پیس را نه وړو نو واړه به دې کور ته درځي بس دغه مسله ده نور داسې خاص څه نشته نه ما ټینشن مه کوه زه یم که نه خدای به خیر کړي انشاءالله بچې ډیډ تاسو رالی ماشاءالله ماشاءالله بچې مې څومره ښکلې خبرې زده کړې دي یوه میاشت یې ریسټورنټ کې تېره کړه ډیډ ټیک د یوه میاشت مې تېره کړه خو یوه میاشت کې مې ډېر سبق زده کړو چې اصل زندگی سره اصل زندگی څنګه تېرېږي اوس پورې زه په اودو کې پروت یم ډیډ ګوډ بچی دغسې ستا د سبق دپاره ته ما په دې ریسټورنټ کې پرېښی وې او تا له به زه اوس ګاډی اخلم دا زما غټ ارمان دی ډیډ
زما ګاډی نه دی پکار. ولې بچې اخر څه چل وشه چې ستا ګاډی نه دی پکار؟ ډیډ دغه کس ته ولې پېژنته مخامخ چې ناست دی. ما چې د خلاص پورته کړی په کومه چې موږ راغلي رسټورانټ ته یوه میاشت مخکې. عبیده دې خوا راپاڅئ تاسو. سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیډ کوم پیسو چې ته ماله ګاډی اخلي هغه پیسې دې له ورکړه. دې ته ضرورت دی دا غریب دی د دې په کار راشي. زما نه دی په کار ډیډ. بچې ګډ زبردست. دا واخله زما د ATM کارت ته ولې په خپل لاس باندې ورکړه. سرجي د ATM کارت تاسو واخلئ. څونه پیسو ته ضرورت وي خپل اکاونټ ته واړوئ. بچې دې ته څه ضرورت و؟ ما ته د دومره روپو ضرورت نشته دی. نه ولې ضرورتونه نشته؟ مخکې د ماشومانو تعلیم پې جاري وساتئ او څومره دې په کار وي کومه سینډ کا چې 8 لکه دې په کار وي 14 لکه دې په کار وي کروڑ دې په کار څومره دې په کار دې اکاونټ ځان ته واړوه. ډېره مهرباني بچې. الله دې در سره ښه وکړي. الله دې په ژوند کې چېرته مخه کړو. السلام علیکم ملګرو. زموږ د ویډیو جوړولو مقصد صرف دغه د اکثر هوټلو کې چې کوم ویټران وي په هغې باندې ظلم کیږي نو داسې نه ده پکار. په سلامانه خبره کوي غوسه دا دوا به ما کوي ځکه چې باندې ډېر زیات تکلیفونه تیریږي او ډېر مجبورۍ نه راغلي. هر سړی چا خوښه نه وي چې به یې ویټري وکړي نو پلیز تقریبا ډېر زیات خیال ساتئ. ملګرو دا ویډیو مخکې د ملګرو سره شیر کړئ. لایک پې وکړئ ښکلي کمنټ پې وکړئ. په نیکسټ ویډیو کې به میلاویږو. د الله په امان.